سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. بیا هم ښه راغلاست. دا کیسه د یو غره له غار څخه شروع کیږي او موږ دلته دوې خویندې وینو چې ابي او د هغې خور بیت ده. د ابي د مور له مړینې وروسته بیت د ابي لپاره ټوله نړۍ وه. د هغې ژوند ډېر ښه روان و، خو هغه تر هغه وخته نه پوهېده چې بیت په وروستي پړاو د سرطان ناروغي باندې اخته سوې ده. د دې اورېدو سره بیت ماته سوه، خو تسلیم نه سوه. هغې د درملنې لپاره نوې لارې لټول پیل کړې او خبره سوه چې یو درمل د جوړولو څېړنیز کمپنۍ د وروستي پړاو د سرطان لپاره درمل موندلی دي، خو د هغه درمل ډېر ګران دي او بیا دومره پیسې نه درلودلې. نو هغې پرېکړه وکړه چې یو خطرناک کار پیدا کړي. هغې د جغرافیې څېړونکي په توګه د اروپا او روسیې د جنوبي پولې کې دنده واخیسته، چیرته چې هغې ته د یورانیم موندلو دنده ورکول سوې وه. دا کار ډېر خطرناک و او د مرګ خطر هم پکې موجود و، خو ځکه چې د ډېرې پیسې ورکول کېدې نو هغې دا کار ومني. ابي خپل کار په ډېره مینه سره کوي. له ډېر زحمت وروسته هغه یورانیم پیدا نه کړ. نو هغې خپل ملګرو ته وویل چې باید د غرونو سرونو ته ولاړ سي. ملګري یې تیار نه وه، ځکه دوی پوهېدل چې دا کار به د ژوند لپاره خطرناک وي. سربېره پر دې د روسیې د پولو ساتونکو د ډزو ویره هم وه. نه میاشتې وروسته ابي د کهرې سیمې ته لاړه. په شپه کې د هغې پلار ورته زنګ ووهي او ویې ویل چې د بیت روغتیا ورځ تر بلې خرابېږي. د ابي اندېښنه دا وه شرکت ورته هیڅ پیسې نه وي ورکړي څو د خپلې خور درملنه پیل کړي. هغه پوهېده که چیرې پیسې غواړي باید یورانیم پیدا کړي. نو سبا یې پرېکړه وکړه چې یوازې د غرونو سرونو ته ولاړه سي. ملګري یې هغې ته خبرداری ورکړ چې هلته وحشي حیوانات دي، نو دوی ورسره د تلو څخه انکار وکړ. ابي خپلو ملګرو څخه خدای پامانۍ واخیستې او یوازې یې سفر پیل کړ. د اوږده مزل وروسته ابي یو عجیب غږونه واورېدل. هغې فکر وکړ چې کوم حیوان نږدې دی، نو ټوپک یې راویستی، خو ناڅاپه یې یوه توره ډبره په ځمکه ولیدله. دا غږونه د ډبرې څخه راتلل. هغې ډبره راواخیسته او پوه سوه چې دا ډېره قیمتي ډبره ده. که څه هم هغې د جیولوجیست په توګه د ډبرو او ځمکې څېړنې ډېرې کړې وې، داسې ډبره یې هېڅکله نه ولیدله. ابي ډبره بېرته خپلې اډې ته یوړه، خو شرکت ته یې هېڅ ونه ویل. هغې فکر وکړ چې دغه ډبره ډېر ارزښت لري او که یې خرڅه کړې د بیت د درملنې لپاره کافي پیسې پیدا کولی سي. په همدې وخت کې د هغې پلار بیا زنګ ووهي او ویې ویل چې د بیت وضعیت ډېر خراب سوی دی. نو ابي پرېکړه وکړه چې بېرته کور ته ولاړه سي. هغې خپل ملګرو ته هم وویل چې ښایي بیا هېڅکله دلته را نه سي. د دې سیمې څخه د وتلو لپاره هغې ته د هلیکوپټر اړتیا وه. هغه هلیکوپټر ته پورته سوه، خو د لارې په منځ کې یې د کړکۍ څخه بهر یو عجیب شی ولیدی. داسې ښکاره کېده لکه د مرغانو وزرونه. کله چې هلیکوپټر ورسره ولګېده راولوېدی. هغه پوه سوه چې یو څه حتما خراب دي. ابي بې هوښه سوه. کله چې په هوښ کې راغله یو پیلوټ لا د مخه مړ سوی و او بل سخت ټپي سوی و. هغې ټپي سوي پیلوټ ته لومړی درملنه ورکړه او د راډیو په لټه کې سوه، خو نه یې راډیو پیدا کړه او نه یې د هلیکوپټر د اړیکې سیسټم کار کاوه. کله چې هغې درک کړه چې د مرستې لپاره هیڅ چاته زنګ نسي وهلی، نو وډار سوه او باید خپل ځان خپله وژغوري. پیلوټ هغې ته نقشه ورکړه او پوه سوه چې تر ټولو نږدې سړک شاوخوا 80 کیلومتره لرې دی، چې په داسې هوا او حالت کې ورته تګ اسانه نه و. شپه وه. ابي اور بل کړ. هیله یې دا وه چې یو څوک به یې وویني دا او پایلټ به د دغه یخې هوا څخه وژغوري، خو دا بې ګټې وه. پایلټ د سهار څخه مخکې مړ سوی و او هیڅ چا د اور لمبې ونه لیدلې او مرستې ته هم رانغلل. کله چې ابي د مرستې په تمه وه، هغې له ځان سره لږ خوراکي توکي، ټوپک او راډیو واخیستل او روانه سوه. د واکي ټاکي بیټرۍ ډېره کمزوره سوې وه. کله چې یې لږ چارج کړه د یوه سړي غږ یې واورېدی چې ځان یې جان معرفي کوي. د حیرانتیا خبره دا وه چې د جان هلیکوپټر هم غورځېدلی و او هغه هم په نږدې ځای کې راشوه سوی و. جان وویل چې د هغه څنګ ته یو رود دی او ځنګل دی. هغه هم سخت ټپي سوی و. د بدن ډېر غړي یې کار نه کاوه او پښه یې ډېره خرابه سوې وه. د هغه د اړیکو سیسټم هم خراب سوی و، نو ځکه یې مرسته نه سوی غوښتلی. خو ښه خبره دا وه چې جان ښه توکي او ښه راډیو درلوده چې ابي ترې مرسته غوښتلی سوه. ابي نقشه وکتله. جان یوازې 10 کیلومتره لرې و، په داسې حال کې چې سړک 80 کیلومتره لرې و. هغې پرېکړه وکړه چې جان پر لور به ورسي، خو جان ورته وویل چې دا به غلطي وي ځکه سړک ډېر خطرناکه دی او دا هیله چې ته به زما سره مرستې ته راسې هغه هم کار نه کوي. خو ابي پرېکړه وکړه ځکه وخت یې کم و، نه سوی کولی 80 کیلومتره سړک ته ولاړه سي او هلته د مرستې په تمه کښېني. هغې باید خپلې خور ته ځان رسولی وای. ابي ورته وویل زه یوه جیولوجیسته یم. جان ورته وویل نو ته خامخا دلته د یورانیم د پیدا کولو لپاره راغلی یې. ابي حیرانه سوه چې په دې خبره سره هغه څنګه پوهېږي. په شپه کې ابي یو قمیص واغوستی او د خوب څخه مخکې یې په کڅوړه کې هغه توره ډبره وکتله. کله چې یې ډبره کتل، ډبره د بڼې په بدلولو پیل وکړ او ډبره خپل شکل بدلوي او هر ډول شکل چې هغه وغواړي ډبره یې بدلوي. ابي ډېره حیرانه شوه ځکه هیڅ ډبره داسې نسي کېدلی. آیا دا پرمختللې ټکنالوژي ده او که د پردیو موجوداتو ډبره؟ سهار ابي خپل پر لاره باندې روانه سوه. هغې په یوه وریځه ځای کې یوازې وه. جان د راډیو له لارې ورسره خبرې کولې، خو ابي په غوسه شوه او ورته ویې ویل که موږ خبرې وکړو نو د راډیو بیټرۍ به ختمه سي
او بیا به زه له تا سره اړیکه ونه سم نیولی. هغه ریډیو بنده کړه او د سفر په تمرکز یې پیل وکړ. هغې ته نوې ستونزه مخته راغله. یو لوړ غر مخې ته و چې ختل یې ډېر سخت و. هغې فکر وکړ چې کیدای سي پورته نه سي. هغې جان ته وویل. هغه ورته وویل که غواړې لاړه شه، زه به یوازې دا په یاد ولرم چې تا زما لپاره کوښښ وکړي او زه به دعا وکړم ستا خور ښه سي. ابې خفه سوه او ورته ویې ویل زما خور نه ښه کېږي. جان ورته وویل ته نه سې کولی هر څوک وژغورې. ابې په قهر سوه او ورته ویې ویل دا ځل د چا مرسته نه غواړم، یوازې ډاډ او هڅونه مې پکار ده، زه باید وکړم. جان ومنله. ابې د غره په ختلو پیل وکړ. کله چې د لاس د نیولو ځای نه و خپل چاقو یې وکاروئ، خو په یو ځای کې چاقو هم مات سو او نور یې ختل ډېر سخت سول. هغې هغه توره ډبره راواخیسته، شکل یې بدلوي. هغې ته یې د چاقو شکل ورکړی او ځان یې پرې پورته کړي. ډېرو سختیو سره هغې ځان پورته ورساوه. پورته چې ورسېده ویې لیدل چې ښکته کېدل ډېر سخت دي. ځای یې داسې و لکه کنده، که لوېدلې وای نو وژل کېده. هغې ډبره د رسۍ په بڼه واړوله او پرې ښکته سوه. جان ورسره اړیکه ونیوله او ورته ویې ویل مخکې یو سا دی، که هلته ولاړه سې نو ویشتل کېږې. ابې وډار سوه، پښه یې وشویده او ډېره سخته ولوېده. پښه یې بده زخمي سوه. هغې پښه وتړله او بیا یې لارې ته دوام ورکړ، ځکه نه یې غوښتل ودرېږي. هغې مزل وکړ. ماښام سو خو بالاخره یې یو کلی ولیدی. ابې چې مرستې ته اړتیا درلوده هلته ورغله. بدبختانه هلته هېڅ څوک نه و. ډېره ستړې وه. پرېکړه وکړه چې شپه به همدلته تېره کړي. لوږه یې هم ډېره وه. یو څه خواړه یې پیدا کړه خو نس یې خراب سو. پښه یې وتړله او ځان ته یې پېچکاري ولګوله. سهار یې یو روسۍ سرتېري ولیدی. هغه وډار سوه ځکه چې له اروپا څخه راغلې وه او کیدای سي ونیول سي. ځان یې پټ کړي. سرتېري شکمن سو او د هغې ځای ته ورغلی. ابې ټوپک درلودی. کله چې سرتېري خونې ته ورننوتی هغه پرې ټوپک ونیوه. سرتېري هم ټوپک درلودی خو ابې د هغه پر پښه ډز وکړ. که څه هم د هغې هدف د ټپي کولو نه و، یوازې یې غوښتل چې ویې ډار کړي. هغې د سرتېري بیک وغوښتي چې شیان پکښې کې وه. د سرتېري توره ډبره هم هماغسې وه، شکل یې بدلولی سو. سرتېري د مخابرې له لارې یو چا اړیکه ونیوله. غږ یې د جان په رقم و. ابې حیرانه سوه دا څنګه کیدای سي چې د سرتېري سره د جان په څېر خبرې کېږي. هغه پوه سوه چې ټول کیسه د همدې ډبرې سره تړاو لري. د مخابرې له لارې یو چا وپوښتل څوک یې او څه غواړې، خو سرتېري ځواب ورنکړ. ابې له سرتېري مرسته وغوښته او هغه ومنله. دواړه ټپیان وه او لاره یې ډېره سخته وه. که څه هم د اروپا او روسیې دښمنان وه خو جګړه یې نه کوله، ځکه پوهېدل چې یو بل ته اړتیا لري. دوی پر لار روان وه خو د سرتېري زخم لا خرابېده. جان به له راډیو څخه عجیبه خبرې کولې، داسې لکه غواړي چې سرتېري ووژل سي. ابې پوه سوه چې جان د تورې ډبرې سره تړاو لري، نو هغه یې وغورځوله. همدا مهال سرتېري چې شاته روان و هغه یخی مات سو او هغه اوبو ته ولوېدی. ابې غوښتل چې مرسته یې وکړي خو یخی هم ورسره مات سو او خپله هم هغه اوبو ته ولوېده. اوبه دومره یخې وې چې هغې بدن یې ټول جام کړ، خو بیا هم هغې ځان وژغوري او له اوبو څخه راووتله. هغې چیغې کړې، مرسته یې وغوښته، څوک رانغلل. هغې خپله ځان سره مرسته وکړه. هغې خپل لنده کالي وایستل تر څو بدن یې تود پاته سي. په همدې وخت کې د جان غږ واورېدی. هغې د راډیو بیټرۍ وغورځوله خو بیا هم د جان غږ یې اورېده. هغه ستړې وه او د خوب احساس یې کاوه. په خوب کې یې خپل خور سره وخت تېر کړ. کله چې ویښه سوه د هلیکوپټر غږ یې واورېدی. ابې خوشحاله سوه او راولاړه سوه. هغې غوښتل ځان ښکاره کړي تر څو هلیکوپټر یې مرسته وکړي، خو ابې دومره کمزورې وه چې د هلیکوپټر پام یې ځان ته نه سو راړولی. ابې ولیدل چې د یوه سا تر څنګ ولاړه ده. د هغې زړورتیا بېرته راژوندۍ سوه خو عقل یې کار پرېښودی او بېهوشه سوه او سا ته لاندې ولوېده. دا هماغه سا و چې موږ د فلم په پیل کې لیدلی و. په دې سا کې تودوخه وه چې ابې ته یې نوی ژوند ورکړ. په اوبو کې یو هډوکی و چې د پیلوټ یونیفورم یې اغوستی و. پر هغه د جان نوم لیکل سوی و. نو آیا جان چې تر دې دمه یې ورسره خبرې کولې مړ و؟ ډېرې ځلېدونکې تورې ډبرې راپورته سوې او د ابې د بدن سره یو ځای سوې. کله چې هغه په هوښ کې راغله ووېرېده ځکه چې هغې ځان په یوه ناولده ځای کې ولیدی. ټولې تورې ډبرې د هغې پر شاوخوا باندې الوتلې. ابې د جان غږ واورېدی. هغې ورته وویل چې څنګه 15 کاله مخکې دلته راغلې او دلته بند پاتې سوی یې. په دې اورېدلو سره ابې پوه سوه دا ټول یوه پېښه وه او دا ډبرې عادي نه وې. هلیکوپټر هم د همدې ډبرو له امله رالوېدلی و. هغه پوه سوه چې دا ډبرې بهرنیان داسې مخلوقات دي چې انسانانو ته نه دي معلومې، خو د زرګونو کلونو راهیسې پر مځکه اوسېږي. هېڅوک نه پوهېږي چې دوی ژوندي دي لکه نور ایلین. دوی انسانان نه وژني بلکې دلته یې ساتي لکه جان چې ځان دوی ته ورکړی و. دا ډبرې جان ته ژوند ورکړی و خو د انسان ژوند نه. جان له ابې وپوښتل چې آیا داسې ژوند غواړې، خو ابې ځواب ورنکړ ځکه چې هغې د دې بهرنۍ نړۍ سره ژوند کول نه غوښتل. هغې یوازې غوښتل چې بېرته خپلې خور ته ولاړ سي. په بله شېبه کې هغې ځان د خپل کور مخې ته ولیدی. له ټولو ستونزو لیرې ژوند یې یو بشپړ ژوند سوی و. هغې باور نه سو کولی او کور ته دننه سوه او له خپلې خور سره یې ولیدل. حقیقت دا نه و، دا یوازې د بهرنیانو کار و. کله چې بېرته راغله د خپل کور مخې ته ولاړه وه. د دروازې د خلاصولو سره دننه واوره او طوفان و. ابې کور ته ننوتله او وروسته صحنې ګډې ولسولې. په یوه ګړۍ کې موږ ته وښودل سوه چې ابې ژغورل سوې ده. کله چې ویښه سوه هغه د خپلې ملګرې په اپارتمان کې وه. بې له ځنډه خپلې خور ته ولاړه. کله چې کور ته ورسېده ولیدل چې خور یې د ژوند وروستۍ ساه اخلي. ابې د خپلې خور د وروستیو شېبو ملګری سوه. ایلین د هغې هیله پوره کړه. په پای کې ابې له خپلې خور او خپل پلار سره وه. هغې خپل مرګ ومنی او اوس د خپل خور د مرګ لپاره هم چمتو وه. او د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي.
خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. یو ښایسته کمنټ راته وکړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه.